په هیواد کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د تلفاتو زیاتوالی. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت شمیر ورکوي چې 3 ورځې وړاندې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله د هیواد په 10 ولایتونو کې نږدې 30 تنو ژوند بایللی او نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 2 اوږنیز کورونه او څه د پاسه 2500 جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د سیلابونو او بارانونو له امله 19 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 9 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2515 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي. د دې وزارت وایند وایي د واټونو پاکولو او زیانمنو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره هم هڅې روانې دي. نوموړی ټینګار کوي چې په تیره یوه میاشت کې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ سره د دې پیښو زرګونو زیانمنو کورنیو ته په بېلابېلو ولایتونو کې مرسته شوې ده. زموږ وزارت له ملي او نړیوالو مؤسساتو سره په همکارۍ په تیره یوه میاشت کې نږدې 5398 کورونو ته خوراکي او غیر خوراکي او د نغدو پیسو مرستې ویشلې دي. په همدې حال کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ملي اداره د سالنګونو په ګډون د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو له اټکله خبر ورکړی دی.